او ډېر کې یو پراته څوک تپوستانه راغلي دي په جامو چې غیرت کړی و هغه ټول په منګه غلي دي ډېر کې یو پراته بهر به مو تازه تازه خوراکونه کول دلته خو امونه ټول راسته ډېر کې یو پراته هی ګیسي پوکاڼی د پنجابیانو ډوله دا زرش خندې شروع کړی دی هر خواته چې ګورې بس خوراکونو خبرې به کې یاره پلاستیکي پوکاڼی بس دی لږ بل رقم سندرې ووایه ظالمه د خدای شپه ورځ ټسېږي او شړنګېږي او درزېږي د پنجابیانو ټوله وی جانان موبین صاحب څه درته ووایم که نه څه یو وخت و د ډینکیانو به راته خپلې نمبرې په جب کې اچولې چې کور ته به راغلم که نه نو جب به مې د ډینکیانو د نمبرونه ډکو وی جانان موبین صاحب څه وکړمه وی عمران خانه په موږ رانه ته ورته څه نه وې که نه یاره یه د دروغو پهلوانه په خپل ځان باندې تاوانه نو تا ته چا ویلې چې جیل ته راځه او ته را جیل ته چا راوسې د جیل ټوله ډوډۍ در باندې ختمه کړې ده دا قمقل بیړاګان او خره پولیسان هم نه پوهېږي چې کوم سړی جیل ته راولو کوم سړی جیل ته رانولو ظالمه د خدای وراسته امون هم درنه نه پاتې کېږي هغه هم د پوستکو د زړو سره خورې خو خبره داسې ده که نه چې موږ خو غیرت کړی دی د خلکو په سر باندې په جیل کې پراته یو نو تا کې خو د غیرت نښې هم نه ښکاري که نه نو ته دا جیل ته ولې راغلی یې و د دروغو پهلوانه یاره روکې که عمران خان تا د خلکو په سر باندې غیرت کړی ولو او ما ستا په سر باندې غیرت وکړلو نو ما ویلې که نه عمران خان زنده آباد او بسیز ته پولیسانو راونیولمه وایي ته دې خوا راشه که نه او چمړې راروباسه په خېټه کې بالښتونه او توشکونه منډلي ول هغه هم رانوباسل او په زوره راکې ګیس ومنډو د لاندې طرف نه د ګوره په رښتیا وپړسېدمه یا ګیسي پوکاڼې نو تا خپل لګن ته په خپله لغته ورکړې ده ځکه که په کاسه کې خو ته ډوډۍ نه خورې ته خو په لګن کې ډوډۍ خورې نو په خپل لګن ته دې خپله لغته ورکړې ده نو ظالمه د خدای تا ته معلومات نه و چې به عمران خان باندې کیسونه دي آفتونه دي او چا خبره جرمونه دي او تا ته ویل چې عمران خان زنده آباد نو چېرته به که لارې ناست وې ظالمه د خدای په جیل کې خو ګرمي هم ده که نه نو دا پړسېدلی ځان به کوم طرف ته وړي یا لګنه که نه چې د لګن په شا کې ګرد کړدي یاره نو جلا موبین صاحب څه وکړمه تم په جیل کې زم په جیل کې عمران خان صاحب هم په جیل کې او غیرتي خلک ټول په جیل کې هغه د رحمان بابا یو شعر رایاد شو وایي د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته دی شا شي که نه زوره کوئ پهلوانه خبره داسې ده که نه چې ته د مخ یو شانه نامحرومه یې ستا خو مخ او شا معلومات هم نه کېږي نو هغه د رحمان بابا هغه شعر هم تا سره څوک نه کوي که رحمان بابا چې ورته ژوندی و که نه نو کېدای شي دا شعر هم الټه ویلی ولو او که نه هغه به هم حق حیران و چې دې دپاره اوس مخې طرف ته شعر وویم او که شا طرف ته شعر وویم یا د دروغو پهلوانه یاره عمران خان صاحب تا هم په دې جیل کې د خیره سره وخت تېر کړی دی او ګپ شپې شوی نو خبره داسې ده که نه چې دغسې په جیل کې لږ ډېر وختونه هم تېر که موږ به هم سره خوشحاله یو مره په هر دنیا هسې که ظالمه د خدای په هر دنیا کې ټول غمونه دي او زموږ ورسره سره دی نو به تېرېږه چې نه عمران خان صاحب همدغه تېر موږ دپاره ښه دی رښتیا وایي عمران خان صاحب که نور سړي که نه وراسته امونه خو به خورو که نه که نه څنګه جانان موبین صاحب بهر مو څه دي بس همدغه دننه ډېر موږ دپاره ښه دی او دغه وراسته امونه به ورته خورو بهر چې دی د خورو زندګي ده د خورو به یې چا په سر چې غیرت کړي نو جیل کې دی اچوي په هغې خبره داسې ده که نه چې پروګرام تو ورګایم